په اشرف غني له هیواده تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه او بهر کلکې نیوکې شوې وې چې ګواکې ملک یې په حساسو حالاتو کې تنها پرېښو. خو اشرف غني له هیواده د وتلو د بیړنۍ پریکړې یو ځل بیا دفاع وکړه او وایي که لږ هم نور پاتې شوی وای دی او د حکومت ورسره کسان به ټول وژل شوي وای. اشرف غني وای په هماغه سهار د هیڅ دا فکر نه کاوه چې نن به وطن پرېږدي. وای ډاکټر محب او د پی پی اس د ولسمشر ساتونکي ځواک مشر ورغلل او ده ته یې وویل چې ساتونکي ځواک یې پی پی اس سقوط کړی او نور دا وړتیا نه لري چې د ده ساتنه وکړي. دوی ماته وویل که ځنډ وکړم ټول به ووژل شي او زما د دفاع توان به ونه لري. ډاکټر محب خو زیات ویرېدلی و او ماته یې 2 منټه وخت هم رانه کړ. زما لارښوونه دا وه چې خوست ته د تګ لپاره تیاری وکړه خو هغه راته ویل خوست او جلال آباد دواړه سقوط شوي. کله چې الوتکه پورته شوه زه پوه شوم چې له هیواده وځم نو دا هر څه ناڅاپي وشول. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتوګلی خبر. تر بیا ښه وخت.